السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د یو تصویر څخه ټیکس یا هم لیکنه کاپي کړو. یعنی یو تصویر دی، زموږ سره موبایل کې دی، هغه په هغې باندې لیکنه ده. غواړم زه دا لیکنه کاپي کړم. دا لیکنه که زه غواړم چې ټایپ یې کړم دا ډېر وخت نیسي، نه دومره وخت موږ سره شته. نو زه دا څنګه کومه کاپي کومه د دې لپاره چې څنګه له تصویر څخه یو لیکنه کاپي کوو یا ټیکس کاپي کوو. د دې لپاره چې دا څنګه کولی شو، تاسو به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به ګوګل لینس سرچ کړئ. کله مو چې ګوګل لینس سرچ کړو نو تاسې به دا ګوګل لینس څنګه کوئ، ډاونلوډ یې کوئ. کله مو چې ډاونلوډ کړو وروسته له هغې نه به تاسې اوپن باندې کلیک کړئ. اوپن باندې چې کله کلیک کړو، اوس دلته کوم تصویر تاسو غواړئ چې څنګه کوئ، ټیکسټ ته یې تبدیل کړئ یا هم ټیکسټ ترېنه کاپي کړئ. زه غواړم چې دغه تصویر څنګه کړم، د دې نه ټیکسټ کاپي کړم. او یا هم دا نه غواړم، دلته بل فکر وکړه چې همدا یو دا غواړم څنګه کړم، دا ټیکسټ ته تبدیل کړم. نو دلته چې کله راغلی تاسې به ټیکسټ باندې کلیک کړئ. کله مو چې ټیکسټ باندې کلیک کړو نو دلته به سلیکټ آل، لږ به منتظر شئ. کله چې سلیکټ آل شو دلته یې تاسو ته آپشن درکړو چې کاپي ټیکسټ. کله چې دې باندې کلیک کړئ نو ستاسو ټیکسټ یا لیکنه څنګه شوه، له د تصویر نه کاپي شوه. نو تاسو دا کولی شئ چې هر ځای کې مو زړه وي همغلته یې څنګه کولی شئ، پوسټ کولی شئ، پیسټ کولی شئ البته. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ له تصویر څخه لیکنه کاپي کړئ.